بل په دې تیر هفته کې یو بل خبره مروچته شو چې کله اوس د ډونلډ ټرمپ د راتلو وخت دی حل په هغه اوچتئ چې نوی کال شروع کیږي هغه سلسلې روانې دي ټولې کاروایانې شروع دي نو د هغې د طرف نه دا خبرونه هم راځي چې موږ د پاکستان چې کوم ایټمي د هغې پروګرام دی او د هغې کومې میزایلې دي په هغې باندې موږ پابندي ولګوله او یا پې موږ پابندي لګو نو دا تقریبا امریکې تاسو ته پته ده چې کله نه پاکستان دا سیستم شروع کړی دی او عبدالقدیر خان زموږ چې کوم غټ ساینسدان تیر شوی دی هغه دا سیستم شروع کړی دی نو د امریکې د طرف نه تقریبا دا به یو 160 واپیری چې امریکا وایي چې موږ د پاکستان په نیوکلیر سیستم باندې پابندي لګو او د پاکستان په میزایلو باندې پابندي لګو او دا قسم بیانات هغې ورکوي دا صرف د دې لپاره چې د پاکستان په مسلمانانو کې واحد دا یو ملک دی پاکستان چې دا ایټمي طاقت دی او دیم هغې دباول غواړي خو دا تقریبا 100 شپېته پیرې شوې چې دا په لیکلو دا خبره چې دونه پیرې دي دا اعلان وکړو دونه پیرې دي دا خبر جاری کړو دا ګوره که چېرې زمونږ په دې خپلو حکمرانانو کې داسې حکمرانان تیر شوي دي چې دا د دې د وجې نه زمونږ په دې سیسټم کې څه ناسه کمزوري پاتې شوې ده کله چې عبدالقدیر خان ساینسدانو او هغه ته دا ټول هر څه حواله شوي په هغه ټایم کې هغه چې دی نو دا منصوبه شروع کړه او دا په دې باندې کار شروع کړه داسې یو میزایل باندې کار شروع کړه چې هغه میزایل له پاکستان نه پته اسرائیل ټارګټ کولی شي او اسرائیل هم په دې ځای نه ویشتی شي کله چې په هغې باندې کار شروع کړه نن چې د اسرائیل په مسلمانانو باندې دا خپې دربۍ او بدماشي پې کوي که نه نو دی به بیا د پاکستان نه هم دبو او پاکستان نه به هم یارېده اوس هم په دک کې خلک په دغه کشمکش کوي چې د پاکستان پته نه لګي کیدای شي دا یې پټ په پټه جوړ کړي دا څونه هر څه چې دي پټ په پټه جوړ کړي دي هغه وخت کې عبدالقدیر خان دا ووی چې زه دا میزایل جوړوم هغه ټایم کې جنرال مشرف چې و نو هغه د ملک صدر و هغه ورته وویل چې نه دا به نه جوړی هغه پې بند کړو او بیا چې چا په دې قوم باندې او په پاکستان باندې دومره غټ نعمت به ورته ووایي په دې وخت کې چې دا ایټمي طاقت ځکه چې بل مسلمان ملک سره نشته نو دونه غټ یو احسان یې پې کړی دی چې او د هغې احسان چې کوم دی چا پې کړی دی ډاکټر عبدالقدیر خان نو کله د مرګ نه مخکې هغه ته دې حکومت هغه پنشن چې کوم دی نو هغه مولا نه دی ورکړی جاري کړی ورته نه دی او هغه به اخره یو ځای بل ځای باندې هغه خپله اخري زندګي تېره کړې ده چې څوک پاکستان سره ښه وکړي او څوک د پاکستان محسني بیا چې کوم دی نو بیا هغه سره دا پاکستان والا چې کوم زموږ حکمرانان دي نو دوی ورسره بیا داسې کوي هغه څومره نن سبا خلک چې کوم دي د پاکستان نن دا به اوس د دنیا د مخ پخوا خلکو ختم کړی خو صرف د دکې نه نن سبا چونکې دور د دې دی صرف د دکې نه دا خلک یریږي او د دې د وجې نه په پاکستان باندې ډاډه حمله هم نشي کولی او راتلی هم پې نشي